السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ یو خپرونه شروع کړې ده استعداد اسلامي خپرونې په نوم باندې. موږ به په دې خپرونه کې ورونو دوستانو نه اسلامي پوښتنې کوو. که آنلاین طریقه وي که موږ ته نږدې وي نو نږدې به موږ خواته راشي، دا پوښتنې به ترې موږ نږدې نه وکړو. زموږ هدف صرف دا دی چې موږ ورونه دوستان دین ته تشویق کړو او دین برخه کې دی لا کوشش وکړي چې دین ښه طریقه باندې زده کړي. او په دې خپرونه کې به موږ د خپل توان د وس تحفې به لرو ملګرو ته، چې څو موږ ته مکمل جوابونه راکړي. کوم جایزې یا ډالۍ چې انتخاب شوي هغه به ورته ورکول کېږي. په هر ځای کې وي، د دنیا هر ګوټ کې چې پښتانه وي، کولی شي دې برنامه کې ګډون وکړي، زموږ پوښتنو ته جواب راکړي. که ډالۍ ورته نه رسېږي، کولی شي په افغانستان کې هغه ډالۍ بل ملګري ته وړاندې کړي او هغه ډالۍ ترلاسه کړي. راځم دا خپرونه مستقیم ډول تاسو ته تشریح کوم چې په دنیا هر ګوټ کې اوسئ، کولی شي موږ سره اړیکه کې شي، موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړي. دا زموږ برنامه ده، صبر کوو چې زموږ برنامه فعاله شي. استعداد اسلامي خپرونه 100% پوره شي. زموږ برنامه فعاله شوه. تاسو ګورئ چې سکرین باندې استعداد اسلامي خپرونه سوال او جواب. استعداد خپرونه یو تعلیمي او تربیتي خپرونه ده. هر ځوان ماشوم خور کولی شي په دې خپرونه کې ګډون وکړي او زموږ پوښتنو ته جواب ورکړي او ډالۍ ترلاسه کړي. زموږ ټولې 4 پوښتنې دي. هر ورور نه د 4 پوښتنو کې باید 3 پوښتنو ته حتما جواب ورکړي، تر څو زموږ لخوا چې کوم جایزه انتخاب شوي هغه ترلاسه کړي. 4 پوښتنې 3 پوښتنې حتما باید چې حل کړي. که 3 پوښتنې حل نه کړي نو زموږ جایزې ګټونکی نشي کېدلی. راځم دې کې د سوالونو او جوابونو پړاو ته. دا زموږ د سوالونو او جوابونو پړاو دی، د سوالونو فهرست دی. زه سوالونو فهرست فعال کوم. دا سوالونو فهرست زموږ فعال شو. ټول 15 سواله دي. هر ګډون کوونکی 4 پوښتنې ترې کېږي. 3 پوښتنو ته باید جواب ورکړي. چې 3 پوښتنو ته جواب ورکړو زموږ د برنامې ګډونکی شو. او که مثال یو اشتباه کړه، کولی شي دویمه انتخاب کړي، دویمه صحیح وه، درېیمه انتخاب کړي، درېیمه صحیح وه، څلورمه انتخاب کړي. که څلورمه اشتباه کړه نو ځکه بیا 2 صحیح جوابونه دي، 2 غلط جوابونه دي، نو برنامې ګډونکی نه کېږي. زموږ بیا چې 4 پوښتنو 3 پوښتنو ته حتما جواب ورکړي. مثال یو ورور 15 سوالونه دي، کولی شي هر یو انتخاب کړي. مثال یو ورور وایي زه 15 سوال انتخاب کوم، موږ به 15 سوال ورته فعال کړو، دلته به 15 سوال فعال شي. بیا هم یو چانس لري، که ورور وایي زه 15 سوال نه خوښوم، زه غواړم اول سوال انتخاب کړم، یو چانس لري. موږ به 15 سوال خلف کوو، اول سوال فعالو. څنګه چې موږ اول سوال انتخاب کړو، 15 بیا خپله خلف کېږي، موږ ورته اول سوال فعالو، یو چانس لري. موږ بیا دې نه وروسته ځو د سوال فهرست ته، چې سوال وګورو د اول سوال څه شی سوال دی. موږ به چې ورته سوال فعال کړو، دا زموږ د سوال صفحه ده. مثال یو اول سوال دی، موږ د ملګري نه وکړو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چیرته پیدا شوی دی. دا زموږ سوال دی. موږ 4 سوالونه لرو، 4 جواب لرو. دا جوابونه دي: الف مدینه کې، ب عراق کې، جیم فلسطین کې، دال مکه کې. دا 4 جواب دي کې کوي شي چې یو انتخاب کړي. یو ملګري مثال انتخاب کو اول، موږ به اول خلفو. دلته ګډون کوونکی بیا هم چانس لري چې خپل انتخاب تبدیل کړي، کوي چې ب د انتخابوم، کوي جیم یا دال، کوي چې یو چانس لري چې خپل انتخاب تبدیل کړي. که ګډون کوونکی ویلي زه دال انتخابوم، موږ به دال ورته فعال کړو او الف به ورته غیر فعال شي. چې ښه مطمئنه و بیا موږ هغه جواب باندې کلیک کوو. صحیح جواب موږ ته وښودي چې آیا د دې سوال جواب صحیح ده که نه. مثال ګډون کوونکی دال نه مطمئنه دی، موږ باید دې باندې بیا کلیک کوو، ګورو چې جواب یې څه دی. جواب موږ ته راکړه، مبارک شه ستاسو جواب سم دی. نو یو سوال ته سم جواب یې ورکړه، دا بیرته بندو. که احیانا ګډون کوونکی اشتباه هغه کړی انتخاب کړی، مثال عراق انتخاب کړ،
مونږ چې کله عراق باندې کلیک کو نو کمپیوټر مونږ ته که سوال اشتباهي مونږ ته جواب راکړي چې تاسو جواب غلط دی. مونږ په عراق باندې کلیک کوو، ستاسو جواب غلط دی، دلته مونږ ته راکړه چې ستاسو جواب غلط دی. که مثال د دې جواب غلط وو بیا مونږ ګډون کوونکي ته صحیح جواب ښودو، کمپیوټره صحیح جواب راکړه. مونږ په دې باندې چې کلیک کوو کمپیوټر مونږ ته خپله صحیح جواب راکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چیرته پیدا شوی دی. مثال ګډون کوونکي عراق انتخاب کړی، اشتباهي جواب ورکړه، مونږ کمپیوټر نه پوښتنه کوو، مونږ دې باندې کلیک کوو، کمپیوټر مونږ ته جواب راکړه دال صحیح جواب دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه کې پیدا شوی دی. په دې طریقه باندې دا زموږ برنامه ده، دا خپرونه ده. هر ملګری هر دوست کولی شي دلته ګډون وکړي موږ سره آنلاین طریقه باندې زموږ سوالونو ته جوابونه ورکړي او کومه جایزه چې زموږ خوا انتخاب شي هغه وګټي. زموږ هدف د پښتنو ورونو دوستانو دین طرف ته تشویق دی.